د رمضان د ښکلو سنتونه یو سنت هم تراویح لمونځ دی او قیام اللیل. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي من قام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. چا چې روژه ونیوه او د روژې په منځ کې د هم د تراویح او د قیام اللیل لمونځ وکولو، ټول ګناهونه الله جل جلاله ورته بخي. د هغه لمونځ دی چې موږ تاسو مؤمنان یې په روژه کې کوو او خپل ځانونه په دې کې الله ته ور لنډوو. او بهتره خبر خدا ده چې په دې کې د قرآن کریم ختمونه وشي. خو لطفا قاری صاحبانو ختمونو کې مسابقې ونشي. د قرآن کریم حق ورته ورکړو، ورتل القرآن ترتیلا. منډې رامنډې پکې ونه کوو، ترتیل او تجوید باندې قرآن وویل شي او د قرآن کریم په معانیو کې فکر وشي. د قیام اللیل او د تراویح دغه مبارک سنت په مسجد کې ادا شي او کوشش وشي چې انسان ډیر زیات وخت په مسجدونو کې تیر کړي.